د اسلامي امارت په واکمنۍ کې د نوموړې واکمنۍ د لوی مشر لخوا تازه ګمارنې. ملا هیبت الله اخوندزاده د دغې واکمنۍ کوم چارواکي ګوښه او څوک یې پر کومه دنده ګمارلي دي. ذبیح الله مجاهد یې په اړه معلومات خپاره کړي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت وایاند مولوي ذبیح الله مجاهد ویلي د اسلامي امارت مشرتابه د حکم پر بنسټ د وزیرانو او والیانو په کچه نوې ټاکنې شوې دي. مولوي ذبیح الله مجاهد ویلي د دې حکم له مخې د لغمان مخکینی والي شیخ شیر احمد حقانی، د اطلاعاتو او کلتور مخکینی وزیر مولا خیر الله خیرخوا د میدان وردګو د والي په توګه، د میدان وردګو مخکینی والي قاری محمد بختیار معاذ د لغمان د والي په توګه، د 314 مرکزي قولي اردو مخکینی مرستیال مولا محمد حافظ مجاهد د فراه د والي په توګه او د فراه مخکینی والي مولوي غوث الدین رهبر د 314 مرکزي قولي اردو د مرستیال په توګه ټاکل شوي. په دغو ټاکنو کې بیا د 215 اتل قولي اردو اړوند دویمې پلې لیوه مخکینی قمندان د جوزجان د مرستیال والي په توګه، د کابل ښار د 3مې امنیتي حوزې مخکینی امیر حاجي شیرعلي جندوله د پکتیا د امنیه قمندان په توګه او د 209 شاهین قولي اردو لومړی پلې لیوه مخکینی قمندان مولا عبدالشکور بریالی د 215 اتل قولي اردو د دویمې پلې لیوه د قمندان په توګه ټاکل شوي دي. همداراز د جوزجان مخکینی مرستیال والي مولوي نورالدین د 209 شاهین قولي اردو د لومړی پلې لیوه د قمندان په توګه او د پکتیا مخکینی امنیه قمندان مولوي محمد عمر مخلص د کابل ښار د 3مې حوزې د امیر په توګه ټاکل شوی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.